د ټولنیزو شبکو بحث کرزی او حقانی د یو بل پر ضد جنګول شویو او وژل شویو ځوانانو ته څه ځواب لري؟ سلام، وخت مو بخیر. د پکتیا په ګردي څېړۍ کې د خلیل الرحمن حقانی د فاتحې مراسم او پکې د مختلفو څېرو ګډون چې پر ټولنیزو شبکو د قدرت یو ډول نمایش هم بلل شوی دی. سراج الدین حقانی ته د پخواني ولسمشر حمید کرزي ورتللو ته بیل غبرګونونه څرګند شوي دي. یو شمېر فعالان دا د وحدت او یووالي بیلګه یاده کړي چې پروني دښمنان د غم پر مهال دوستانو په څېر په یو ټغر هم کېناستی شي. خو ځینو بیا د هغو افغانانو د مرګ او سرنوښت پوښتنه مطرح کړې چې د اعلی سرقومندان په توګه د حمید کرزي لخوا د ځان مرګو شبکې د بنسټګر په توګه د سراج الدین حقانی لخوا د یو بل پر ضد وجنګول شول. لیکوال او دیني عالم مولوي رحمت الله اندړ لیکلي، په افغانستان کې خلک شاید د ژوند نوري برخې په شعوري ډول انتخاب کړي، خو سیاست په شعوري ډول نه انتخابیږي. حتی سیاسیون هم کومه سیاسي تګلاره نه لري او نه د کومې سیاسي تګلارې له مخې سیاست کوي، د بل په اوږو بار راشي او پر ملت تحمیل شي. دا ګیله له عامو خلکو نه کیږي، له هغو مشرانو کیږي چې د دې مظلوم ملت سیاسي برخلیک ټاکي او تر لاس لاندې په زرګونو عام خلک یو بل او بل په نامه ځان وژنه کوي. پرون مجاهد او خلقي تر خپل منځ لکونه افغانان وژل، بیا د جمهوریت پر مهال یو بل سره په یو میز کېناستل، په یو دفتر کې کار وکړ، بلکې له یو بل سره خیخي او دوستي وکړه. ښاغلي اندړ زیاتوي، کرزی صاحب به د هغو سرتېرو کورنیو ته څه ځواب لري چې د طالبانو پر خلاف 3 کلنې جګړې وخوړل؟ همدارنګه حقانی صاحب به د هغو طالبانو کورنیو ته څه ځواب لري چې د په امر د جمهوریت پر خلاف چې کرزی صاحب تقریبا 14 کاله رئیس جمهور و ځان مرګي بریدونه وکړل؟ دا خلک خو اوس یوازې یو بل ته د فاتحې کوي. شاید بله ورځ د خلقیانو او مجاهدینو په څېر یو بل چوکۍ او میز سره کینی، خیخۍ او دوستي سره وکړي. دا شونې ده، ځکه د دې دواړو ترمنځ کومه ستونزه نه وه او نشته، نه یې مخالفت فکري او مذهبي. دواړه د بهرنیانو د ګټو لپاره یا په شعوري او یا په غبرګي شعوري ډول لګیا وو. دوستانو، دا ودونه چې چمتو کلی خبر تر بیا هم په الله